ولسمشر غني نړیوالو ته ولې کله چرته او څه وویل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني پرون مازدیګر د لوړپوړو مقاماتو په څلورمه ناسته یا سام کې چې په چهار چنار ماڼۍ کې جوړه شوې وه ګډون او وینا وکړه. په دغه ناسته کې د جمهور رئیس مرستیالانو، یو شمېر دولتي مقاماتو او د زیات شمېر هیوادونو او بین المللي سازمانونو استازو ګډون درلود. ولسمشر غني په دغه ناسته کې په اقتصاد، د کورونا وایرس سره پر مبارزې، طالبانو سره د سولې پر خبرو او نورو مهمو موضوعاتو وغږېد. ولسمشر غني د ناستې ګډونوالو ته وویل د طالبانو او افغان حکومت د مستقیمو مذاکراتو د پیل په موخه له بشر دوستانه اوربند څخه ستاسې پیاوړی ملاتړ او د طالبانو د بې رحمانه تاوتریخوالي غندل د افغانستان خلکو او موږ ته اطمینان بخښونکی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غني وویل داسې هیلې موجودې وې چې په 2020 کال کې به د سولې پروسه له هیلې څخه په عملي بهیر بدله شي، خو طالبانو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او افغان ولس پر وړاندې خپلو تهاجمي بریدونو ته دوام ورکړ او داسې هېڅ شواهد نشته چې طالبانو د القاعده او نورو ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړې وي. ولسمشر وویل فرصتونه تل نه برابریږي، ځکه افغان ښځې او نارینه د سولې په پرتله د تاوتریخوالي دوامداره کېدل مشاهده کوي. د دې لپاره چې د سولې لار پرانیستې وي، موږ په خپلو ژمنو وفا کړې او د طالب زندانیانو په خلاصولو سره مو خپل اخلاقي میړانه ښودلې. هغه وویل ژر به د بندیانو د خلاصون پروسه خلاصه شي او هیله یې وښوده چې طالبان به په یوې اونۍ کې خبرو ته چمتو شي. جمهور رئیس وویل هیله لرم نړیواله ټولنه به په صادقانه ډول او په پوره جدیت سره طالبان د سولې پروسې ته وهڅوي. دغه راز جمهور رئیس د کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه وویل موږ محتاطانه خوشبینه یو چې د آرامۍ پړاو ته داخلیږو او دا زموږ د ټولو بریا ده. جمهور رئیس د صادراتو د زیاتوالي په اړه بیا په خپلو خبرو کې وویل موږ هیله لرو چې د هوایي دهلیز له لارې د 2020 کال په جریان کې 6,090 ټنه محصولات صادر کړو. د کرنې په اړه وویل چې 10 سلنه کرنیزې ځمکې زیاتې شوې او د تیر کال په پرتله د غنمو، وریجو، لوبیا او نورو حاصلات زیات وو. د اداري فساد سره د مبارزې په اړه وویل چې خلک اندېښنې لري د هڅې روانې دي او د فساد عاملین به په سزا ورسوي. دغه ناسته چې د ګڼو هیوادونو استازو پکې ګډون درلود د اجماع او افغان دولت د ملاتړ لپاره مهمه بلل شوې. په هر حال تاسو د ولسمشر غني دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پلوي بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.